درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو پکتیکاوال پکتیکا کې د اوبو پایپونو جوړولو کارخونه فعاله کړې ده. لومړی خو له هغه مننه چې پکتیکا کې یې پانګونه کړې او وروسته راځئ د دې کارخونې د تولید بهیر له نږدې وګورو. په دې کارخونه کې د پایپونو د تولید بهیر له خامو موادو پیلیږي. هغه مواد چې ډیری برخه یې له بهرنیو هیوادونو واردیږي. دا خام مواد لومړی د ماشین ته اچول کیږي، سره ګډیږي او د ټاکلې تودوخې په مرسته ورو ورو نرمیږي. په دې پړاو کې د موادو دقیق ترکیب او د حرارت اندازه یې ډیر اهمیت لري، ځکه همدا چاره د وروستي محصول پر کیفیت مستقیمه اغیزه لري. همدا یو څه نرم شوي مواد بیا دغه ماشین ته انتقالیږي. په دغه ماشین کې د تودوخې درجه بیا د لومړي ماشین په پرتله زیاته وي. په دویم ماشین کې پرې حرارت ورزیاتیږي تر دې چې جامد مواد په تدریجي ډول پر یوې غلیظې مایع بدلیږي. دا مایع بیا د یو اوسپنیز پایپ لارې حرکت کوي او د ځانګړو کوچنیو سریو له لارې د نریو تارونو په بڼه راوځي. دغه نري تارونه سمدستي د اوبو په یوه شاوخوا 2 مترۍ ذخیره کې داخلیږي تر څو ساړه او بیرته کلک شي. وروسته له یخېدو او کلکېدو دا مواد یو بل نسبتاً کوچني ماشین ته انتقالیږي او په منظم ډول شاوخوا 7 سانتي متره ټوټه ټوټه کیږي. له دې وروسته بیا دغه مواد د کاریګرو په واسطه دغه مکسر ته را انتقالیږي. له دې وروسته بیا دغه مواد د کاریګرو په واسطه یو بل مکسر ته انتقالیږي. په دغه مکسر کې بیا ورته حرارت ورکول کیږي، یا د حرارت د ډیر وخت لپاره ورکول کیږي تر څو ښه ګرم شي. وروسته بیا دغه مواد وروستي ماشین ته انتقالیږي. په دغه وروستي ماشین کې بیا حرارت نور هم ورزیاتیږي تر دې چې یاد مواد یو ځل بیا مایع حالت ته واوړي. په دغه اوسپنیز پایپ ته ورته ماشین کې نور مواد د پایپ جوړولو لپاره برابریږي او اماده وي. یاد ماشین له 1 تر 4 انچه پایپ جوړولو وړتیا لري. پایپ له جوړېدو سره سم یو ځل بیا په اوبو کې لویږي تر څو سملاسي او ژر سوړ شي او د کږېدو مخنیوی یې وشي. دغه یې بیا د پایپ جوړېدو د پراسس وروستۍ دنده اجرا کوي. جوړښت یې داسې دی چې پایپ راکش کوي او مخکې یې وړي. دلته نو پایپ اماده شوی او لوله کولو پروسه یې ترسره کیږي. کله چې لوله شي نو له بسته‌بندۍ وروسته دغه پایپونه بازار ته وړاندې کیږي. او په پای کې له تاسو درنو لیدونکو څخه مننه چې دا ویډیو مو راسره ولیدله. همداراز د دې کارخونې له پانګوال څخه هم ځانګړې مننه
چې پکتیکا کې یې پانګونه کړې او څو کسانو ته یې پکې د کار زمینه هم برابره کړې ده. له نورو شتمنو او پانګوالو هم هیله لرو چې په هیواد کې پانګونه وکړي، تولیدي کارخونې جوړې کړي او د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي، ځکه د هیواد آبادي او پرمختګ د ټولو ګډ مسؤلیت دی او هر څوک کولی شي د خپل وس له مخې پکې ونډه واخلي. نو درنو لیدونکو، تر بیا ښه وخت، په خیر او سوکالۍ کې اوسئ.